او دیزی کی دویمه فائدہ هغه دا عالم له پکار دی چې دی په خپل علم کې سخی، په خپل علم کې سخی. او سبحان الله دا یو شی د دنیا کې چې څومره لګي دومره ډېرېږي، هغه علم دی. علم چې څومره لګي دومره ډېرېږي. او موږ په خپله داسې کسان مولیان پیژنو، علما بعضو خو موږ سره یو ځای سبقونه ویلي زه پیژنم، بعض دلته د ملک نه فارغ دي، دلته راغلي دي ملاقاتونه یې شوي دي، دا پلاني شیخ سره سبق وکړ، هلته یې دوره کړې، دلته یې دا کړې، دلته یې دغه کړې، خو بیا په دې لار نه دی ورغلی، ځان له ګاډې ماډې پیدا کړې ده او دغه طرف ته توجه ده، او یا دکان ته او یا تجارت ته او یا بل څه ته، او دا لار ته پاتې شوي. علم یې کړی و، خو چې کله هغه علم یې ونه لګو خور نشه نه کم شو، یېره ده د هغه نه خبره. او داسې مولیان دا د تجربې خبره ده چې کم عالم د کتاب نه، د علم د حلقې نه او د استاذۍ شاګردۍ د دې قصو نه لري، ده چې څه یاد کړي د هغه ته مې هېرېږي. دا علم داسې نه دی چې سړی یو پیلو کړي او بیا دا ذهن کې پروت، دا هېرېږي. ولې هېرېږي؟ دې له به ترتیب جوړوي. څنګه ترتیب به جوړوي؟ وخت په وخت به کتابونه ګوري، وخت په وخت به درسونه اوري، وخت په وخت به مسئلې کې تحقیق به کې، بیان به کې، هله دا مسئلې سړي ته یادېږي. زما الحمدلله یعنې قرآن چې ما یاد کړی ډېر وخت کېږي او الحمدلله مراجعه یې کوم. یعنې کله چې موږ قرآن یاد کو په هغه ورځو کې عمر زما کم دومره پوخ ما یاد کړی الحمدلله چې روزانه به ما قاري صاحب ته د پنځه یا شپږ سپارې د مراجعه وړوله روزانه. او زمونږ هغه استاد ډېر سخت و، الله یې په ژوند کې برکت واچوي، هر ځای کې چې الله دې حفاظت وکړي. او زه چې به سهار لاړم سبق نه، ما به السلام علیکم کېنوي، سلامونه دې شروع کړي، سبق وایه بغیر د مراجعې، بغیر د ټیم راکول، نو د هغه سره به کېناستو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله. اخري چې پنځمه سپاره به یې پوره کړې، یا هله به بیا خوځي که ناسې به خوځي نه دي. دا چې کله موږ یاد کړو او بیا سبا او بیا شپږ ورځو کې به قرآن ختمېدو، او ما ته داسې یاد و لکه زما دا نوم چې ما ته یاد. بیا د هغې نه بعد د اوسه پورې مراجعه او کله ډېره کله لږه، خو چې یو څو ورځې مراجعه ونه کوم ما نه هېرېږي. یو څو ورځې مراجعه ونه کوم که نه ښه پکې بیا غلطېږم. او تپوس دا هغه چا نه وکړي چې چا ته قرآن یاد علم ورته یاد وایي چې مراجعه یې ونه کړي څنګه هېرېږي دا خبرې. داسې کمپیوټر خو نه دی دا ذهن چې دې کې ته هارډ ډسک ولګوه، میموري کارډ به پکې ولګوه، کار به رواني. انسان دی، دماغ دی، دې کې چې څه کېږي دا بیا یعنې مسلې راځي، دنیوي مسایل دي، بیماریانې دي، سوچونه دي، فکرونه دي، هغه دننه هغه ذاکره کمزوري کوي. دا ذاکره چې کله دننه کمزوري شي ته به بیا برابرې چې دغه مسلې را یادې کړي ځان ته. دا فایدې یي لکه کوم سړي چې علم کړی او مسله ته هېرې شي نو را یادېږي ورته هم زر، ځکه چې هلته هغه ذهن کې هغه نقشه هغه پرته ده. او چې کوم اول پرې یادوي دا خو شک نه شي چې د دواړو کې د ځمکې او اسمان فرق. خو خبره زه دا کوم چې علم هېرېږي، علم هېرېږي. نو که چېرته یو سړی چې زه به د جامعې نه فارغه شم، یونیورسټۍ نه به فارغه شم، او دا مې پی ایچ ډي وکړه، دا مې دکتورا وکړه، او دا مې ماجستیر وکړو، او بس ما به ډډه لګولې زه به ناسم علم به نه هېرېږي. نه، یعنې زه پېژنم دکتوران په علم کې چې ډاکټري کړې ده په علم کې، داسې مسلې چې وړوکی طالب علم یې بیانولی شي هغه یې نه شي بیانولی. ولې ځکه چې کوم ورځې نه فارغه شوی دی یار بیا کتاب له لاس نه دی وروړی، دا علم سړي چې پاتې کېږي خو نه په ذهن کې د هېرېږي. علم مراجعه غواړي. نو سبحان الله علم چې څومره لګوي دومره زیاتېږي، او مال چې څومره لګوي دومره کمیږي. دا فرق دی په مال او په علم کې. او ما یو بیان په دې باندې کړی و، مال او علم کې فرق. امام ابن القیم رحمه الله ناشنا فرقونه ذکر کړي دي. یو فرق هغه دا دی چې علم د لګولو سره ډېرېږي، مال د لګولو سره کمیږي. علم د نه لګولو سره کمیږي، مال د نه لګولو سره یعنې هغه چې کم دی هغه دی یا پسې نور راځي ډېرېږي. نو عالم له پکار دی چې سخي په څه کې په علم کې. دا اوس دې کې شاګرد تپوس د څه کړی هغه عمل چې ما جنت ته داخل کې جهنم نه ویلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیاتي خبره کوي. عالم له پکار دی چې دقه شان چې کله د څوک تپوس وکړي
او ته ورته را شروع ستا دا مسله خو ستا دا وګوره د دې سره دوه درې مسلې نورې هم دي نو ټول جواب واوره ستا دا مسلې دي چې دا خو راشه واوره تفصیلي دا نو سړی دې پوه هم کو نوي مسلې دې ورته هم وښوي او خپل علم دې څه شو خپل علم دې زیات شو ځکه چې مسلو مراجعه وشوه او نوي مسله کې دې چې هغه دې نوی تحقیق کړی یا نوي دې یاده کړي